فلتر فنکشن بننه وایو ملګرو. فلتر فنکشن هایر آرډر فنکشن ده. دا د دې په خاطر استعمالېږي چې تاسو یو لیست ولرو، په هغه لیست کې زموږ سره زیاته ډیټا وي، خو موږ غواړو چې هغه فلټر کړو. مطلب داسې وکړو چې هغه د خوښې وړ هغه زموږ غوښتل شوي هغه ډیټا چې موږ ورته ضرورت لرو هغه ترې راواخلو او نوره پکې پرېږدو. دا په فلټر فنکشن کې کېږي. نن موږ تاسو ګورو چې څنګه دا کار ترسره کولی شو. ګورئ موږ تاسو مارکس لرو، صحیح ده؟ مارکس لرو، په دې کې موږ تاسو ډیټا لرو، لکه درته وښایم 15 شپږ شپېته اوه اویا 15 څلور څلوېښت او همداسې. دا ډیټا مو لرو په لیست کې، صحیح ده؟ لیست داسې ده چې موږ تاسو کولی شو د یوې نه زیاتې ډیټا ویډیو پکې مطلب واچوو، صحیح ده؟ د دې په خاطر زه لیست کاروم ځکه چې دلته زموږ سره باید ویډیو زیاتې وي که نه. اوس دا زه داسې ورته وایم چې موږ ته به د هغه زما هغه شاګردان په دې کې پکار دي چې مطلب کامیاب دي. کامیاب مطلب له 50 څخه لوړې نمرې وړي دي، هغه شاګردان زما پکار دي. دا زه ورته مطلب یو وریبل ښلمه چې پاس از ایکول ټو په څه سره فلټر سره. فلټر مخکې موږ ماپ استعمالوله، دا له فلټر، صحیح ده؟ یعنې ترمنځ فرق هم تاسو اوس خپله معلومولی شئ. په دې کې زه اوس یو دا هغه ده هماغه رقم ده، دوه ارګومنټس غواړي، یو فنکشن غواړي. په دې کې زه لمډا ورته اخلم. اوس د لمډا استعمال هم تاسو ته څه وي اسانه شوی وي چې اوس وینئ په کوم ځای کې څه رقم استعمالېږي. زه ورته وایم چې مارکس یو ارګومنټ ورته اخلم. اوس دا ورته وایم چې مطلب دا د څه شی وي. مارک لویه مساوي د 200 له 15 څخه و، صحیح ده؟ له 15 څخه و. نو ته څه وکړه؟ دا په مارکس باندې اپلای کړه. یعنې زه هغه ډیټا غواړم کومه چې له 15 څخه ده لویه ده. دلته که زه ورته وایم چې پرنټ کړه ماته څه شی په لیست کې ماته پاس دا ماته راوښیي. اوس ورته ګورئ هغه شاګردان یې ماته راوښودل کوم چې له 15 څخه لوړې نمرې وړي دي. یعنې دا په بل رقم کوډ تاسو نه شئ کولی چې تاسو فار لوپ ووایئ، بیا همداسې اف سټیټمنټ وکاروئ. هلته ستاسو کوډ ډېر غټېږي او ډېر بیا خلک کنفیوز وي، پوهېږي نه، صحیح ده؟ نو دا ریډیبل کوډ دی، په یو لاین کوډ کې دا ټول کار وشو، صحیح ده؟ نو په دې ډول تاسو کولی شئ. اوس یو بل زه درته مثال درته وښیم، غواړم مثالونه ډېر کار تر څو تاسو ذهن ته ښه ولوېږي. ګوره ایجز دي، صحیح ده؟ په دې کې مطلب بیا 23 15 11 13 15 څلوېښت 23 همداسې 4 څلوېښت 19 او 20 او 22 په دې ډول سره ګران ټول عمرونه دي. زه غواړم هغه عمرونه پیدا کړم. ما په کار څه شی دي؟ اډلټس دي. اډلټس چې له 18 کلونو څخه څنګه ویلوي. نو فلټر فنکشن پیدا کوم او په دې کې بیا هم زه لمډا فنکشن خلم. په دې کې چې ایج کوم دی دا باید ایج از لویه مساوي له 2 سره وي او 13 سره وي. یعنې زما دغه کار دي، خو په څه شي باندې اپلای کول غواړم؟ په ایجز باندې. کله مو چې په ایجز باندې اپلای کړه د هغې څخه وروسته به تاسو سمپل راشئ. یعنې موږ دغه لمډا فنکشن چې کومه ده د موږ راغلو په دغه ایجز باندې مو اپلای کړه. وروسته راځو سمپل پرنټ کې موږ نتیجه چې کومه ده ریزلټ چې کوم دی هغه په لیست کې اخلو، صحیح ده؟ اډلټ سره. اوس کله چې تاسو رن کړئ ګوره موږ ته یې هغه عمرونه راکړي کوم چې له 18 څخه لوی دي. دغې ته ویل کېږي د فلټر فنکشن کار. او د هغې څخه وروسته به موږ تاسو راشو یو بل اګزامپل تاسو ته کار کړم. لایک موږ نمز لرو is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. په دې کې اوس موږ تاسو هغه عددونه باندې فلټریشن کوو کوم چې مطلب جف دي که نه. موږ تاسو راځو ایون سره is equal to دې سره دلته فلټر فنکشن لګوو. اوس دلته موږ تاسو څه کوو؟ دلته موږ تاسو یو لمډه فنکشن اخلو. لومړی خو فلټر فنکشن چې کومه ده لومړی فنکشن د ارګومنټ په حیث مني که نه. هغه که تاسو خپله فنکشن ورته ډیفاین کړي وي او که تاسو څه وي لمډه فنکشن کاروئ. دلته نم یو ارګومنټ ده، زه داسې ورته هم چې چېرته مطلب د نم ماډیوله بای 2 is equal 2 سره پر 0 سره.
خو دا فنکشن په څه باندې اپلای کول غواړي؟ په نامز باندې. صحیح ده. دې څخه وروسته به تاسو راشئ پرنټ لیست کې شئ ایون که چیرې تاسو اوس پرنټ کړئ هغه دا د موږ ته راغلی کوم چې جفت یعنې دومره لوی ډیټا کې موږ او تاسو دلته فلټریشن ولګوو په څه شي باندې مې ولګوو په د نمز باندې په دغه عددو باندې. صحیح ده. خو مې تاسو دلته یو فنکشن ورته مشخص کړی وه چې دا فنکشن باید په دې باندې اپلای شي او په دې باندې فلټریشن ولګول شي. دا رقم د فلټر فنکشن کار دی. دوه ارګومنټ غواړي، یو چې دا فنکشن غواړي او بل هم هغه ویلیو غواړي کوم باندې چې تاسو اپلای کول غواړئ. صحیح ده. نو دې ته ویل فلټریشن. د نیکسټ ویډیو کې مو تاسو په انومریټ او زیپ او داسې ریډیوس او سورټ باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي، له ملګرو سره شیر کړئ. د خدای په امان کې.